د ام ټي پلس چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستی. درنو لیدونکو نن په دې باره کې ویډیو لرم چې ستاسو فیسبوک اکاونټ یو هیکر یا یو کس یا یو فرد ستاسو فیسبوک اکاونټ څنګه درته هیک کوي. دا داسې یو معلومات دي چې د هر افغان د هر پښتون یا د هر چا دې ته ضرورت دی. ستاسو فیسبوک اکاونټ چې دی که تاسو چیرته خپل فیسبوک اکاونټ کاروئ، اول تاسو د خپل د فیسبوک سیټینګ ته لاړ شئ، ویې ګورئ چې دا ستاسو فیسبوک اکاونټ یوازې ستاسو په موبایل کې خلاص دی که نه دا په نور موبایلو کې هم خلاص شوی دی. که فرض مثال ستاسو کله فکر شوی نه د خپل یو انډیوال په موبایل کې مو د خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کړې وي او ستاسو د یاده وتلې وي او په هغې کې خلاص وي او هغه هم بعضې وخت خلکو سره پې میسیجونه هم کوي خو تاسو ته معلومات نه وي. اول د خپل فیسبوک سیټینګ چې دی دا یو آپشن لري، هلته ځئ ګورئ چې ستاسو د فیسبوک آی ډي یوازې ستاسو موبایل کوم ماډل چې دی هلته یې تاسو ته ښیي چې دا ستاسو فیسبوک اکاونټ په کوم ماډل موبایل کې اوس فلحال اکټیو دی. اول خو تاسو ځئ هغه ګورئ. بله خبره په دې کې دا ده چې تاسو هیڅ وخت د ضرورت نه بغیر دا کوشش مه کوئ چې خپل فیسبوک آی ډي په بل موبایل کې خلاصه کړئ. دا کار هیڅ وخت مه کوئ. کیدای شي ستاسو د یاده وځي هماغه کس ستاسو فیسبوک اکاونټ درنه هیک کړي او ځان ته یې واړئ دا آی ډي. بله خبره دا ده چې اکثره وخت تاسو ته د یو نامعلومه ځای نه یو لینک راځي. یو خو مشهور لینکونه دي، د یوټیوب لینک دی، د ټیک ټاک لینک دی، د فیسبوک لینک دی. په دې چې تاسو کلیک وکړئ یو د ویډیو لینک یا پروا نه کوي، هغه نارمل لینکونه دي. که هر وخت تاسو ته د نامعلومه ځای نه لینک راغی او تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړو، د لینک د کلیک نه بعد که تاسو ته یې ولیکل چې تاسو د خپل فیسبوک پاسورډ په دې کې ولیکئ، نو دې نه پس تاسو کولی شئ یا د ویب سایټ دننه وځئ یا دا ویډیو وګورئ. که اول تاسو ته راغله چې د فیسبوک پاسورډ ولیکئ، نو هیڅ وخت د فیسبوک پاسورډ ورته مه لیکئ. که تاسو یو لینک ته یو سایټ ته ننوتئ یا همداسې کومه ویډیو هم لیده، د تاسو ته یو لینک راځي، د پاسه یې پې لیکلي مثال چې ډېره ښه ویډیو ده، کلیک پې وکړئ. تاسو چې پې کله کلیک وکړئ هلته درته لیکي د دې ویډیو د کتلو دپاره مهرباني وکړئ خپل د فیسبوک پاسورډ ولیکئ. هیڅ وخت ورته فیسبوک پاسورډ نه لیکئ. که تاسو چېرته د فیسبوک پاسورډ ورته ولیکه نو اټومیټک د فیسبوک پاسورډ چې دی هلته کوم سایټ چې دی د هیکینګ کوم سایټ چې دی دا ستاسو پاسورډ ډایرکټ هلته ورځي د فیسبوک. هغه د په اسانۍ سره کولی شي چې ستاسو فیسبوک آی ډي درته هیک کړي. او د دې تر څنګ نور نارمل لینکونه دي چې د یوټیوب دي، د فیسبوک دي، په دې چې تاسو کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو هماغه فیسبوک ته ورولي. نه درته لیکي چې فیسبوک پاسورډ هم ولیکئ او نه داسې کوم بل شی درته لیکي. او بل د هیکینګ بله طریقه چې ده، کیدای شي تاسو ته د نامعلومه خوا نه کوم ریکویسټ راشي فیسبوک ته مو. که چېرته ریکویسټ راغی هغه سړی تاسو سره خبرې شروع کوي او سلام نه بعد همداسې خبرو کې در سره مخکې ځي، کیدای شي تاسو ځان دغه کړي چې یا زه غټ کاروبار لرم یا بزنسمین یم، همداسې په چل معلومات درنه کوي په ډېره په طریقې باندې معلومات درنه کوي چې ستاسو د فیسبوک آی ډي په ایمیل جوړه ده که په نمبر. که تاسو چېرته خپل نمبر ورکړو ورته یا مو خپل ایمیل ورته ورکړو، هغه ځي په فیسبوک کې د ستاسو آی ډي فارګټ کوي چې کله چې فارګټ کړه نو ستاسو نمبر ته یو کوډ راځي. نو تا په میسج کې وایي چې یاره ستا د نمبر ته یو کوډ راغلی، که دا کوډ ماته ووایې نو تاسو ته هم پته نه چې دا کوډ د کومې آی ډي دی. داسې یو بهانې په شکل یې درته وایي چې یاره ستا په دې نمبر باندې زه یو فیسبوک آی ډي جوړوم یا ستا د ایمیل باندې فیسبوک آی ډي جوړوم، دې ته یو کوډ راځي، که دا کوډ ماته ووایې زه د خپل فیسبوک اکاونټ پې جوړوم. نو هغې په اصل کې داسې کار کړی چې دا تاسو چې په خپل کوم ایمیل باندې یا کوم نمبر باندې کوم آی ډي جوړه کړې ده ځي دلته په فیسبوک فارګټ وایي چې زما دا پاسورډ د دې د یاده وتلی دی، که هغه کوډ چې دی شپږ عددي کوډ هغه ستاسو نمبر یا ایمیل ته راځي. که چېرته تاسو دا کوډ ورولېږو نو په دې طریقه هم کولی شي چې تاسو نه دا د فیسبوک اکاونټ هیک کړي. نو دا و د فیسبوک د هیکینګ په اړه بعضې معلومات چې ما مشتبه هاشمي تاسو سره شریک کړه. که چېرته مو زموږ معلوماتي ویډیوګانې خوښېږي د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو ته یو لایک ورکړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت.